د SOH یا د هیلو د تخمونو روزنیز پروګرام چې د NEI دفتر لخوا د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست سره په همغږۍ د څلورو ولسوالیو لپاره په لاره اچول شوی و او یو کال دوام وکړ. زده کوونکو ته پکې د تعلیم، کرهنې، چرګانو روزنې او سپورت برخو کې نظری او عملی زده کړې ورکول شوې. دستاوردهایی که به شکل بسیار موفقانه بود و بسیار زیاد موثر بود در قسمت رشد استعدادهای جوانها، این پروژه به 10 ولایت افغانستان توسعه پیدا کرد و ان شاء الله الرحمن در سال 2018 ما همچون برنامه را برای جوانها با سطح قریه و قصبه داریم. د روزنیز پروګرام کې د څلورو ولسوالیو کامې، بهسود، خیوي او درې نور څخه 200 تنو چې نیمایي نجونې وي ګډون کړی و. د ننګرهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست دغه ډول پروګرامونه د کرنې په لا پرمختګ کې ګټور وبلل او زیاته کړه چې په دې سره به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي. ځوانان د مشروعي توکو څخه په دغه پروګرامونو په طریقه منع کېدای شي چې دوی په زراعت کې، په مالدارۍ کې، په باغدارۍ کې مصروفه وساتل شي او د دوی ذهنیت د مشروع کښت لپاره وي. انشاءالله دا پروګرامونه د ځوانانو د تفریح، د ځوانانو د فزیکي تمرین او همدارنګه د نظریاتو د مثبت بدلون سبب ګرځي. د یاد پروګرام زده کوونکي وایي چې د نورو برخو سربیره د ډول ډول کرنیزو عصري وسایلو سره بلد شول او په دې سره به یې کرنه لا وده وکړي. ما زده کړې خپله پرېښې وې په 11 صنف کې دغه موسیقي په راتګ سره ما خپلې زده کړې بیرته شروع کړې او اوس په 11 صنف کې درېیم نمری به او موږ ډېر څه د زراعت په برخه کې، د چرګان روزنو په برخه کې، یعنې موږ ته عملي د قطار طریقې، د پاشان طریقې د زراعت په برخه کې موږ ته دغه ګټې او تاوانونه ټولې موږ ته وښودل. ښه تخمونه، خراب تخمونه. د تعلیم په برخه کې هغه څه موږ ته زده کړه کوم چې مهم ترین درسونه چې زموږ په پوهنتونونو دورو کې هم له موږ سره ملتیا کولی شي او دارنګې د ټولنیز خدمتونو د پروژې په مطابق موږ ته د پلان جوړونې باندې پوه کړو چې موږ څنګه کولی شو د یو ټولنیز پروژې په مطابق پلان جوړونه ترسره کړو. د پوهنې او تغذیې نړیوال سازمان یا NEI مسؤلین وایي د کلیوالي ځوانانو د پیاوړتیا لپاره به د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې هم دغه ډول پروګرامونه په لار واچوي.